چې کله ښځه او خاوند نیکي نو برابر کور پې جوړېږي، ځمکه به برابري. والذي خبث لا يخرج الا نکدا. الله وایي چې ځمکه بده ځمکه وي، د ځمکې نه چې څه راوځي هغه به هم بدي. نو چې مور پلار بېدینه وي، مخې ته چې څه کومه سلسله روانه ده هغه به هم ګډوډه وي. او که د مور پلار بنیاد برابري نو مخې ته چې کومه سلسله روانه ده هغه به هم برابري. دویمه پوړی او دویم نصیحت د کور د اصلاح دپاره هغه ده د ښځې د اصلاح کوشش کول. یو خو موږ دا ووایو چې ښځه وګوره، ډېرو په زړونو کې دا راغلي چې موږ خو کتلي دي او بس په داسې اورېدلي دي چې اوس یو الله ته خبر دی. نو دا خو د هغه چا دپاره نصیحت شي چې لا واده یې نه دی کړی، ګوري جنۍ نو صحیح ده. خو چا چې کړی د هغو به څه کوي، هغوی به دا کوي. یو خو نیکعمله ښځې په وړې دا خو د الله نعمت دی. بس خلک داسې دي چې واده یې کړی دی او ښځه بېدینه ده، ښځه داسې چې خبره نه اوري. نو په هغه ټیم کې به بیا دې کوشش کوي د ښځې د اصلاح. او د ښځې د اصلاح کوشش دا دی چې یو سړی هغې ته نصیحت کوي، د الله نه یری او دعاګانې د الله نه ډېرې غواړي. دا خبره ساتي د الله نه دعاګانې غوښته چې الله زما د ښځه څه کړي، نیک عمله کړي. الله سبحانه وتعالی د زکریا علیه السلام مبارک وایي واصلحنا له زوجه. نو اصلاح که هغه د اخلاقو ده، د دین ده، که د بدن ده، ټوله د چا په لاس کې ده؟ هغه د الله سبحانه وتعالی په لاس کې ده. نو دې ښځې ته نصیحت کول، هغې ته اولنۍ خبره عقیده خو وه. زموږ ډېره غټه کمزورتیا ده والله العظیم، او په دې خبره کې به تاسو ما سره متفق یې انشاءالله چې ګوره ډېر ملګري زموږ داسې شتي چې هغو ته دا پته هم نشي چې د ښځې عقیده څه عقیده ده. دا خبره صحیح ده که غلطه ده؟ هېڅ پته ورته نشته. د ده دا ښځه د الله مبارک یې څه وایي د ته هېڅ پته نشته، پیغمبر مبارک یې دا څه وایي د ته هېڅ پته نشته. د ته صرف دا پته ده چې پخلی کوي او که نه کوي، بچي راوړي او که نه راوړي، او په ټلیفون ورسره ګپ شپ لګوي او کله به درځم او کله به راځي. دا خبرې کوي. چوټي دې اوږده شوه او چوټي دې لنډه شوه، مسافري دې ډېره کړه. ته چې وره خو دا ته